نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم انسان سره یو امانت وی او دی پاغ امانت کے خیانت کئی د دې انسان دین نقصانی دے، دین کے فرق دے، دین کامل نہ دے. اس امانت خود من خلق دیتا وئی کہ سوک چا سر پیسے کی دی کہ دا مال ازان سر امانت کے داو کہ کلا میں پکار شدا برا کے. بے شک دام یو امانت تے، خدا امانت نورم ډیر قسمونه دي. لکه یو سړی چا سره پټه خبره وکړي چې دا بزان سره ساتي او چاته به نه وي، نو دا راز امانت شو، دی به دا راز نه ښکاره کوي. او که دا راز یې ښکاره که نو دی ګناهګار شو، د په امانت کې خیانت وکړ. علماء کرام لیکي چې په امانت کې خیانت کول ډېره لویه ګناه ده، ګناه کبیره ورته وایي. او خود قرآن حکیم او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امانت متعلق ډېر سخت تاکید فرمائی. یو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام د منافق نخې خولی دي. نو یو نخه د منافق دا د اذا اؤتمن خانا چې دته څوک امانت اوسپاري او دې پکې خیانت کوي. نو که امانت کې خیانت کو د دواړو جهانو سردار فرمایي دا منافق دی. امانت که چاچا سره نقد پیسې کې خو دې کې هم خیانت نه کوي، دا به ولا په حفاظت ساتي. که چاچا سره سامان کې خود، بستر کې خودا، سپلای کې خوده، دا ټول په امانت کې داخل دي. که چا یو مسلمان سره خپل راز کې خود چې ما دا راز بتا سره دا بچاته نه وي، دا په امانت کې داخل دي. که دا راز فاش که دا امانت کې خیانت وکړه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې د احد نه کله فارغ شو، د احد د غزانا، نو په مدینه شریفه کې یهودیانو سیدل. یو ډله و د یهود، هغې ته به بنو قریظه وی. دی وخت په وخت د مسلمانانو سره خیانت کو، ټګي کولا. پیغمبر علیہ السلام مبارک چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړ، د یهودو درې غټې ډلې وې، بنو قریظه، بنو نذیر او بنو قینقاع. دریو واړو ډلو سره پیغمبر علیہ السلام دا معاهده وکړه چې مونږ به یو بل سره دشمنی نه کوو، یو بل ته به بدي نه جوړو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو. دا یو معاهده نبی علیہ السلام دوی سره وکړه. لیکن دی بدبختو په دغه معاهده کې خیانت وکړ. د احد چې را کوم جنگ شوی دی او پکې اویا کسان د مسلمانانو شهیدان شوی دي، د دې بنیاد دا بنو قریظه و. په خندق کې، غزوه خندق کې چې کافر رالل او په مسلمانانو حمله وکړه، او رب العالمین مسلمانانو ته جنگ چلو خو چې تاسو یو خندق وکنوي، د دې بنیاد يهوديانو. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر خپاو چې دې بدبخت هما سره وعده وکړه، معاهده وکړه، او داغه معاهدې دومره دوی خلاف ورزه سات په سات کوي چې مکې ته دیو زمونږ دشمن مونږ پسې را پاسي او را باندې حمله کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د یو جهاد نه فارغ شو چې راغی مدینه شریفه ته. حضرت جبریل علیہ السلام راغی، نبی علیہ السلام مبارک زغره کوزه کړي او سره سنده د دوړو نه وی تا خو زغره کوزه کړو، ما خو لا نه ده کوزه کړي. نبی علیہ السلام مبارک خو پوه شو ولې، وی دغه خلکو پسې لاړ شه، اشاره ورته وکړه. وی کوم خلکو پسې؟ وی د بنو قریظه او د یهودیانو پسې.
اوس مرګري هم ستړي دي، نبی علیہ السلام هم ستړي دی، خو د جبرئیل علیہ السلام د الله طرف نه پیغام دی. نو نبی علیہ السلام مبارک فوراً هغه ستړي مرګري را جمع کړل، وی لاړ شئ بنو قریظه او یهودو له، زه در پسې درځم، او چې د مازیګر مونځ تاسو هلته ورسوئ او د هغې نه ګیر چاپېره محاصره وکئ، ما ته د الله طرف نه حکم دی. صحابه فوراً لاړل، ورپسې بیا نبی علیہ السلام مبارکم لاړ. داغه بنو قریظه او د یهودو د کورونو نه محاصره وکړه، او یهود به قلاګانو کې اوسېدل. اوس مدینه شریفه کې د بنو قریظه او د قلاګانو دغه کندرو نښې شته، زه خپله ورغلی. بهر کیف صحابه لاړل او د هغې دغه چې څومره غټې غټې قلاګانې وې د هغې نه ګیر چاپېره محاصره وکړه، اعلان یې ورته وکړه چې راکوز شئ یا خو مسلمانان شئ، ایمان قبول کئ، او که ایمان نه قبلوئ مسلمانان کېږئ نه نو پرېږدم نه. د دواړو جهان مبارک سردارم لاړ. صحابو ته نبی علیہ السلام یو حکم وکړو، صحابو تپوس کو د الله رسوله څه به کوو ورسره؟ وی ښه یو راز درته ښیمه، خدا راز به ځان سره محفوظ ساتئ. د الله رسوله څه حکم کوه؟ وی دوی مونږ سره ټګي وکړه، خیانت یې وکړو، مونږ سره چې کوم معاهده او عهد کړو د هغې خلاف ورزي وکړه، مونږ پسې د مکې دشمن راوسته، یو ځل نه څو ځله الله مونږ بچ کړو. ګنې دې خو زمونږ خلاف خپل وس وکړو. اوس به دا مهرباني کوو، د الله حکم دی چې دا به ټول وجنو پرېږدو نه، ښځې به یې پرېږدو، بچي به یې پرېږدو، بوډاګان به یې پرېږدو، خو چې کوم زلمی دی او د جنگ والا دی نه هغه نه پرېږدو، هغه به وجنو. خدا راز به بالکل خفیه پټ ساتئ چې څوک هم دې خبر نشي. د محاصرې دوران کې دی دومره دوکم یو ځل نبی علیہ السلام سره کړی وه چې پیغمبر علیہ السلام یې څه خبرو اترو له غوښتې وې ته راشه، چې ورغې نو یو ځای کې ورته بستره چولې وه د دیوال سوري ته، په هغې یې کېنولو، او بره یې د میچنې پل کوټې ته خېجولې او یو سړی یې په کوټه سملولې پټ، چې کله هم نبی علیہ السلام د دې سوري لاندې د کیني پر دې بستره د میچنې دا پل به پرې بره نه راوغورځي. دومره ټګیان، حالانکې وعده کړې وه، معاهده کړې وه چې مونږ به بس دین زمونږ خپل، تاسو خپل، مونږ یهود یو، تاسو مسلمانان یې، خو یو بل ته به غږ نه کوو. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه کېناسته، دوی یو بل ته اشارې کولې، به زر راپاسېد. هغې ورته صاحب کېنه که نه، دا خو تاسو له مونږ ځای سم کړی دی. وی نه نه کېنم. وی زه دنه لاړم. وی ولې لاړی؟ زمونږ خو دا خبرې هم نه دي شوې. ګوته یې بره ونیولې، دا په کوټه د پاسه څه پراته دي. سړی مې ورته شاته کېنولی دی پټ، په ما دا راغورځوی. وی دا هم لومبی خلاف ورځي. چې کله دوی دومره دا خبیثان، اوس هم دا د یهودو چې دا مسلمان سره کوم بغض پروت دی، دا ذاتي او بغض د عناد کوي. نو چې محاصره یې ترې وکړله، نو د دوی یو مشر هغه ټول په هغه قلا کې دننه راجمع کړل، دا نور مشران ورته یې وی داسې کار دی، یو مشوره کوو. اوس خو مونږ ګیر یو، مسلمانان ډیر دي، مونږ لږ یو، او زمونږ نه ګیر چاپېره تو دي. نو زما خو یو تجویز دی، درې خبرې دي دی کې یوه ومنئ، یا خو زما دا تجویز دی چې دی چې ټول مسلمانان شو. دا مشر ورته وایي، دی ټولو یهودو ته وی ښه راته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی. مونږ سره په کتابونو کې چې د اخر زمانې د پیغمبر کوم صفت لیکلی شوی دی، نو هغه هم دکې دی. دروغ به نه وایو، دوکه به نه کوو، مونږ ته ښه معلومه ده چې دا رښتونی پیغمبر دی. او قرآن حکیم کې الله په خپله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یو سړي ته چې خپل بچې معلومي چې دا مې زوی دی، دې کې شک نی. دقسې د یهودو په نبي علیہ السلام کې شک نشته، ښه ورته پته ده چې دا اخري پیغمبر دی. عبدالله ابن سلام یهودي مسلمان شوی، د هغه نه چا تپوس وکړو، وی قرآن حکیم کې خو الله تعالی ستاسو متعلق فرمایي چې دوی ته دا پیغمبر داسې معلوم دی لکه د خپلو بچو په شان دی. دا څنګه ده؟ وی نه، د خپلو بچو نه راته ښه معلوم دی، په بچو کې لا زمونږ شک شته،
اسه نه چې د خدم دوکه نه کړي غلطی نه کړي موږ ته څه پته لګي او دا بچی د موږ نه نه چې در بل چا نه نو بچی کې شک کې دی شي او په دې کې پټې شکم نشتا موږ ته یقین سره معلوم چې دا الله غ اخیر پیغمبر دی نو دا مشر ورته وای چې خراته پته دا ټول په خپیو چې دا رښتونه پیغمبر د آخر زمانه ټول نه خې موږ سره شتا زه چې مسلمانان شو نور يهوديان وینه دا شرط نه منو مسلمانې ګونه وی خانو دویمه خبره دا ده چې بیا دا سکو چې دا خزم وجنو او بچی ملکو او په دوی ورزوار څه چې مو سره وکړل دا ولې نو وی ګوره موږ سره خدا خزو او د بچو غم دې ځکه بوز دی لایو موږ یریګو چیرې کله مړ شم خزه به مې سکای کله مړ شم بچی به مې سکای نو بس راځي چې دا خزه دا بچی ځان مخ کې ملکو چې دا غم هم ختم شي نو خبو جنگيګو موږ به مړ شو دا مسلمانان به مړکو یا به موږ ختم شي یا به دوی ختم هغه دا خوري سخت خبره ده موږ بسنګ په خپل لاس په خزه خپل بچی وجنو دام نه منو وی خانو دریم شرط ته هغه دا چې سار له خالی روز ده دا د جمعې پر دا مشوره دی کوله سبا د خالی روز ده او دی مسلمانانو ته پته چې د خالی پر د يهوديان جنگ نه کوي لکه زمونږ کې څنګه د جمعې روز د تعظیم مقدس روز ده دا رنګ د يهودو د خالی روز مقدس روز ده د خالی پر روز به جنگ نه کوو جګړه به نه کوله نو دی مسلمانانو ته پته را چې د خالی پر روز مونږ جنگ نه کوو نو دی به غافلې دی خو پته مې چې دی جنگ نه کوي او ناګهانی به په حمله وکړو زه چې داسې وکړو هغه وته دام نه کوو وی ځکه چې زمونږ مشرانو کلم د خالی دروازه به حرمتي کړی دا نو یا ته بيزوګان جوړ شوی دی یا ته خنزیران جوړ شوی دی نو ته موږ نه بيزوګان او خنزیران جوړه د خالی پر د جنگ نه کوو نو سبق او اخر دا درې مشورې دي زمو یوم نه منه نبی علیہ السلام مبارک چې دغه والی وا دا څورته محاصره کړی و دوی وی ورګه د یو صحابي دی ابو لبابه رضی الله عنه دا غنوم دی مونږ سره دوستانه ده اره غواړو دا غنه معلومات اخلو ناغه نه پس مونږ خپل مشوره فقله سر واچو نبی علیہ السلام مبارک له आवाज ورکو ویرا لکه یو بل سره مونږه سره حساب کتاب او د جوړې صلح خبرې کو څنګه وي ډیره خبره ده وی خان ابو لبابه سره زمونږ تعلق د ډیر علی رولې غدي قلاته د سره موږ سره مشوره کوو نبی علیہ السلام مبارک ډیره خبره ابو لبابه ورځي یو بالکل ور بشم خو ګورې راز زمون فاش نه کې خان مون خردي متعلق فیصله کړی چې دا وجنو چې دا راز فاش نه کې وی خاصه حضرت ابو لبابه رضی الله عنه چې کله په قلا وردن نشو د دوی د بچي او خځه تراتاو شو چې غیوته جوړ کړل چې زمون سکه را سره نبی علیہ السلام دغه غریب پر رحم راغی ځانې بند کو چې الخو نویم رحمي پراغه د مسلمان پړه کې خو رحمي بیا ځکه ماشومان او قدی وته جلل نو په خله هغه ګونه کو په دې مړې وته هغه ګوت راخ کا دا چلی وته چې پریدیم نه لالیو بس هغه پوښ خلاص او اوټ شو دشمن ته خو باز نه اوټ کې اوسم د جنگ دا قانون چې دشمن نه بډېره خبره پټ ساتي چې دې څنګه بار وروته خو پوښ شو یا الله دا به سوکړه دا خو ما د الله سره خیانت وکړ ځکه د الله د رسول سره خیانت کول دا خو د الله سره خیانت کول دا مې سوکړل راز مې فاش کړ د نبی علیہ السلام بس پیغمبر علیہ السلام لاړو ورنه راغی چې دا غویغه ال ورته وي نیغ لار د مدینه منورې مسجد نبوي جمعه ته ال تستنه پورې ځان وتړ وی الا بزان سپړم ما ګناه وکړه غلطی مې وکړه چې راز مې فاش کړ الا بد ځان سپړم چې نبی علیہ السلام په خپل راشو موس پړي نه ځان باندې سپړم ګوره صحابه کرامو نه واقعي غلطه شوی دی انسان د ګنا نه یو پاک پیغمبران دی فرشتي دي خدا سم نه ده که څه وړه غوندې غلطي ته شوی ده دا غي د الله په حضور کې دومره جلاګانې او توبې استری چې تر قیامت پورې به دا غي مثال څوک قائم نه کی دا د حقیقت ده او به کیسو دا چې ګناه تی شي او د جمعه ستن پورې ځانو تړو خدای ته جاړي او به کی سوال نه پیدا کی مونږ ته ګورو د ګناه توبې ته ګورو زمونږه توبه مونږ ته معلومه توبه دا بدو چې څوک نه بیا عمله په بدو دا زمونږ توبه راکړه راغله د جمعه ستن پورې ځانو تړو او قسم وکړو چې نه به ډوډۍ خورم نه به بس کم
تر هغه پورې چې نبی علیہ السلام په خپل نیم پرانسته ولی ما غلطی وکړه ما نه غلطه وشوه ګناه را نه وشوه چې الله مې معاف کړي. نبی علیہ السلام مبارک ته چا الوي وی صاحب ابو لبابه خو تللی دی د جمعه ستن پورې ځان تړلی نو بس کې نه ډوډۍ خوري او چې تاسو یې پرانیزئ وی ما له براغلی وکړ ما به د الله په دربار کې معافي غوښتې ده چې سړی ګناو کې توبه وباسي نبی علیہ السلام لراشي اوله معافي وغواړي نو الله معاف کړي. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. که یو سړی په ځان ظلم وکړي او زیاتي وکړي ګناه وکړي او بیا تعالی راشي اے د الله رسوله لاول د الله نه بخنه وغواړي او بیا تا ته وایي چې ماله ته بخنه وغواړه او نبی علیہ السلام مبارک ولا بخنه وغواړي نو الله به وبخي. اوس هم چې روضې شریفې ته حاجي مخامخ شي که نه نو دا آیات هلته وایي نو ماله به راغلی او د الله نه به بخنه غوښتې وه ما به ونه د الله په دربار کې سفارش کړو الله به معاف کړو نو زه یې پرېښودم لاړ الله ته یې ځان وتړه نو چې الله ته الله خو زما نه لوی دی نو چې الله ته ځان وتړو اوس الله پېښه او دې پېښه زما پکې څه کار دی. د هغې زه به یو تاله مثال درکړم لکه یو سړی د هغه کیس د شیشن عدالتي او دې لاړ چې په سپریم کورټ کې خپل درخواست وکړي نو د سپریم کورټ درخواست چې هلته وکړي نو هغه بیا شیشن د هغې فیصله کولی شي چې جنجج به وایي چې ښه ماله کار ګوره ماله به راغلی او ما به فیصله کړې وه چې دې سپریم کورټ ته لاړ هغه لوی عدالت ته نو زه خو زما د پاسه دی اوسه پېښه او دې پېښه نو چې هر کله نبی علیہ السلام در راغلی وي نو سفارش به مې وله کړی نبی علیہ السلام فرمایي او زما نه لاړ الله لا الله لوی ذات دی هغه سره خپله معامله جوړه کړله الله پېښه او دې پېښه معاف کوي معاف دي که نه معاف کوي نه دی معاف کوي. چې کله به متیازې ورلې صحابه به اوس پړ د بول به وکړل کله کوټې به وکړل لوی به چې اودس به یې کو صحابه به اوس پړ د پړې به یې ونیوه او بو به یې ته اودس به یې وکړ او نور به دې جومات کې هم دقسې الله ته په جړا پروت و سجدې جړا او توبې د الله په دربار کې چې یا الله ما نه خو داسې غلطي شوې ده چې الله تعالی د رسول الله مبارک راز مې پاش کړی دی الله تعالی ته معافي وکړي لګیا یې توبې وباسي ځان یې تړلی نو بس کې نه ډوډۍ خوري. خلک وایي صحابه پسې بعضې خلک خبرې کوي زه قسم دی چې صحابه کرامو د دین کم خدمت کړی دی مور راوړې به تر قیامته پورې داسې ونه کړي ګناه غلطي خو دې کېږي خو توبه به هم څوک داسې ونه باسي لکه صحابه چې ایستله. حضرت ماعز اسلامي رضی الله عنه نه غلطي شوې وه ګناه ترې شوې وه یو زنانه سره چې څنګه دې ګناه وشوه خو دا مې څه وکړل راغی نبی علیہ السلام مبارک له جومات د الله رسوله ما نه ګناه شوې ده ما پاک څه چل دې کړی وی بس ګناه ورته وایي چې دغسې ما نه یو زنانه سره داسې غلطي شوې ده ما پاک مخې ته بل طرف ته مبارک وه هلته وله راتاو شو دې خوا ته مخ مبارک واړو دلته وله راتاو شو د الله رسوله ما پاک کم بس څه د الله حکم یې په مې جاري کا اخوا ته مخ مبارک واړو دلته وله راتاو شو څلور ځله ته نبی علیہ السلام مبارک مخ واړو دې بوته راتاوېده پې دې خواله شکېنه څه ګناه دې کړې ده غفلان کې نه مړاسې لوبې ټوکې به دې کړي صاحب هغه اصلي ګناه مې کړې بیا ته نبی علیہ السلام تپوس کوي یراسې به دې څه ټوکې تقال نه وي هغه اصلي ګناه چې څه ته وایي هغه څه مې کړې ده د الله حکم په ما جاري کړي. صحابو ته حکم وکړو چې د خو څلور ځله په ځان اقرار وکړو ګواهان یې ورکړه ګوی یې وکړه او د ده حکم دا دی چې دې بوځې او سنګسارې کې کاڼي راوالی د کاڼو د ډیري خوا کې ودرېږئ ورته او تر هغې پورې په کاڼو اولی اولی چې ساتې وخېږي. کم یو سړی چې واده شوي وي یا کومه ښځه واده شوي وي او دا ګناه ترې وشي الله دې مساتي د هغه سزا دا ده چې دې به سنګسارېږي سنګسارېږي. جناب صحابه وبوتله دا نبی علیہ السلام حکم و په کاڼو ویشتل یې شروع کړل نو دا مرګ ډېر سخت شی دی نو چې کله دې تنګ شو نو منډه یې کړې نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو اډوکي دغه ځای کې لاندې پروت و د اوښ دا جامه وه نو د اوښ په هغه جامه باندې وویشته
دې را پرېوته او ساتې وخته او حضرت عمر ورته خیرې وکړې. ای ماعزه اسلامي نوم خدای دې داسې کا که تا دا ګناه نه وې کړې نن به مونږ باندې ستا وینې نه وې پرېوتې، ځکه د ده دا وینې په هغه صحابه عمر پرېوتې. مونږ دې په وینو ککړ کړو، ځان دې مړ کړ، مونږ دې ستړي کړو، نو خدای دې داسې که دا ګناه دې نه وې کړې نو نن به ستا په وینو مونږ نورنګ بک شوي. چې صحابه واپس رالل نبي علیه السلام مبارک ورته وایي څه چلم وکړه؟ خو ګورې د پیغمبر علیه السلام خو امت سره ډېره مینه وه، نو په خپله لا نه چې دا تماشه وکړي، حالانکې د هر چا دې تماشې ته شوق پیدا کېږي او دا خو د الله حکم دی. بیا وی سم وکړل وی صاحب هغې پورې اوویشته پکاڼو چې ساتې و ختم مړ شو. وی د الله رسوله چې کله کاڼو تنګ که نو منډه یې کړې، نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغې، نو هغه د اوښ په یو جام وشته او خیرې ورته وکړې. وی عمره ولې؟ غوسه شو نبي علیه السلام، خیرې دې ورته ولې وکړې؟ وی زما دې قسم په هغه ذات چې زما ساده چا په اختیار کې داسې توبه دې ماعز استوا، داسې توبه. یو روایت کې د مدینې منورې ذکر دی او بلکې د ټولو مسلمانانو ذکر دی، که رده ته توبه د ځمکې د پاسه په ټول مخلوق تقسیم شي د ټولو توبه به الله قبوله کړي. داسې توبه دی سره بد دی وکړل چې خیرې دی ورته وکړل. دا خو د الله یو حکم بس مونږ پوره کړه، هغه ورته غاړه کېښوده. دا د صحابو توبه ده. یو سړی چې ګناه وکړي رابه چې څوک اوس دې وخت کې به داسې وایي چې ما پاک کا راپاسي صحابو دا چل کړی، صحابو دا چل کړی، صحابو دا ګناه کړی، صحابو دا مونږ خو نه وایو صحابه د ګناه نه پاک نه دي، خو زه به زر ګناهونه کوم ابه داسې ده ویښته بر یو وړه ګناه وکړي، زه به ډېر ککړ یم په دې ګناه کې، هغوی به داسې معمولي غوندې پخوېدلي او بیا به زه توبه هم نه وباسم او که وباسم زما توبه به څه توبه وي. او د صحابو توبه بیا باید دغه وي لکه حضرت معاذ اسلامي چې توبه وایي. خو اوس هغه ښځې ته ګوره، کومه ښځه چې ورسره بدنامه شوې وه اراله وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې هغه معاذ اسلامي سره بدنامه شوې ما هم پاکه که اوس ښځه ده، خو د هغې په ګېډه ماشوم نو شرعي حکم دا دی چې د ګېډه کې ماشوم وي نو زنانه به دا نه سنګسارې. وی زه صبر وکړه چې ستا دا بچی پیدا شي بیا به راشي. نو چې بچی پیدا شو نو بچی غیږ کې نیولې وراغې، وی د الله رسوله زما هغه بچی پیدا شو، اوس ما پاکه که هغه چل لا سره وکړه چې ماعز سره دې کړی دی. الله اکبر، دې ته ایمان وایي. نن سبا خو معمولي غلطي خلک وکړي تختی بیا په خپله راځي. نبی علیہ السلام مبارک ورته وی صبر وکړه دا ماشوم دې وخت ستا پیو ته محتاجه دی او چې دې کله د ډوډۍ د خوراک شي نو بیا به تا باندې د الله حکم جاري کړو. نو هغه ماشوم یې پاله، نو چې کله ماشوم یې د پیو نه پرې که دغې وخت کې ماشوم به مور ته څونه خوږي، نو ماشوم یې غېږ کې ونیوه او د ډوډۍ ټوکړی وله په لاس کې ورکړه او نبي علیه السلام دې راوسته. وایي د الله رسوله زما هغه بچې ما د پیو نه پرې که یو ګوره ورته که نه ډوډۍ خوري، بس اوس په ما د الله حکم جاري کړه. نبی علیہ السلام مبارک ته ماشوم واغشته، بل چاله ورکوي دا ماشوم تاسو پاله، نو دا الله حکم دی. وی دې دا بوزه دام سنگساره کې خو کنده ولو کنه وي زنانه چې کله سنگساري د سینې برابر ولا کنده وکنه او هغه په خوري دا هغه وجه دی چې دا دې بیجابي را نشي. نو ګوره خزه ذات ته خزه ماشوم بچی دی گواه په نو چې گواه په کدی دا اقرار نه وکړي هیڅ سنگسارې دل پینو او ورته پته نه چې دا ما دغه حکم دی، خو مطلب یې دا وکړه دنیا سزا ماته ملو شي زمړه بشم، خو د آخرت د سزا د الله د قهر او د غضب نه خو بچ شم کنه. داسې بس وکړو چې خپل ماشوم بچي له ډوډۍ لاس کې ورکړي نو یې هغه ګوره ډوډۍ خوري که نه د الله رسوله په خلکو ګواهان قایمیږي او توبې به انکار کوي په خپله په ځان ګوی کوي. نه صحابه کرامو متعلق رونو ګوره یاد وساته د خولې نه بدو نه خیږي. صحابه هغه مخلوق دی چې د نبی علیه السلام مبارک په سترګې لګېدلي. صحابه هغه مخلوق دی چې د نبی علیه السلام نه په دې سینو باندې غشي تمبولي دي. صحابه هغه مخلوق دی چې د نبی علیه السلام په حکم باندې سرونه قربان کړي، ځان یې ته قربان کړي دي، قسم په الله ډېر پاک مخلوق دی. او نبی علیه السلام فرمایي خیر القرون قرني، په ټولو پیړو کې بهتره پیړۍ هغه ده چې د پکې پیدا چې صحابه پیړۍ.
ثم الذين يلونهم بیا هغه پسې دوی ثم الذين يلونهم بیا هغه پسې درېمه پیړۍ. نو چې نبی علیہ السلام مبارک په خپله فرمایي چې کومه پیړۍ کې د پیدا د هغې نه بهتر پیړۍ نشته. نو صحابه د نبی علیہ السلام نږدې د قربانو او د الله خوښ بندګان تیر شوي. توبه او با ګناه وشوه توبه داسې وباسي. نو بهر کې صحابه راغلل نبی علیہ السلام ته چې د الله رسولو ابو لبابه خو ډېر اوږې دی نو بس کی او نه ډوډۍ خوري بس دغه اودس له پرانیزو اودس ماتې له بیا تړو خدای دپاره دا څه چل وکړو. او دې ته خبره ده د ورسېدله چې وي د لوږې د لاسې د سترګو نظر هم ختمېدو والا دی نظر یې ختمېږي. نبی اسلام مبارک هم هغه چې ما خو ته خو ځان نه دی تړلی که ما له به راغلی ما به له معافي غوښتې وه الله په دربار کې الله به معاف کړو. اوس الله ته ځان تړلی دی نو که دې وسپارم ما ته الله غوسه شي چې تا ولې سپرده نو بیا به زه څه کوم. دې دوران کې رب العالمین قرآن حکیم کې آیات نازل کړي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. اے مسلمانانو الله سره او د الله رسول سره خیانت مکوئ او خپلو ځانونو سره هم خیانت مکوئ. دا مو څه وکړل؟ تګي به نه کوئ خیانت به نه کوئ. د پیغمبر علیه السلام په حکم کې خیانت وشو الله تعالی بیا هغه صحابي معاف کړ. نو زمارونو چې یو سړی چا سره راز کیدي که نه مونږ عموما خیانت تګي دی ته وایو چې مال چا سره در سره کېښود او هغه کې د تاوان پیدا کړ نو ویې لکه دا خیانت شو. دغه هم خیانت دی خو چې راز د سره چا محفوظ که چې دا بچاته نه وی او هغه راز د ښکاره که دام ګورې غټ خیانت دی. زمونږ خلک نن په دې کې ډېر مبتلا دي. یو مسلمان بل مسلمان سره پټ راز کیدي چې دا به د سره محفوظ وي چې دې ته خوښ هغه فورا الووی پلان کې خو راته دا خبره کړې وه دا ګناه کبیره ده دا خیانت چې له دې نه ځان ساتئ. خاوند ښځې سره راز کېښود ښځې دا ال بچاته نه وی. ښځې خاوند سره راز کېښود سړی دا ال بچاته نه وی. پلار زامنو سره زامنو پلار سره ګاونډي د ګاونډي سره هر چا مسلمان چې بل مسلمان سره راز کېښود باس دا تا سره امانت دی. دې کې که دې لږ هم راز فاش که خیانت دی او که دا ډېره غټه ټګي د ګناه کبیره شوه. خزو کې دا مرض ډېر زیات دی. یوه ښځه بلې خبرې ته ویې خورې پلان کې کار داسې دی ګورې چاته الو نه وی نو چې ورته دې ووایي چې چاته ال مه وایه بس کار دې وکته په ټول کندي کې به وګرځي او ماښام چې راځي ټول به خبر کړي. ښځو ته دا مه وایي چې چاته ال مه وایه نو بیا نه وایي او که ورته وایي چې مه وایه نو ال وایي دا مصیبت دی. او که بیا بوډۍ بیبي وي او پیاله چای مو ته کېښوده غم خو له دې بوډیګانو نه جوړ یو پیاله چای ورته کېدي انګور دي څنګه ده به ټول هر څه ووایي پلانکی څنګه ده د اول نه اخره پورې لګیا شي پیاله چای نی ختمه کړی د 100 رازونو انکشاف یې کړي 100 راز یې پورته کړي غیبت او د انګور په سر او بل لوی مصیبت یې جوړ کړي. دا ډېره غټه ټګي ده. ښځو ته ورسوی دا خبره د باره طرف نه د دین مسله ده الله به پې اجر درکړي چې راز به ځان سره پړه کې پټ سات دی. راز دې لږ غوندې پاش که ګناه کبیره ده. دشمني ته ګوره جوړه شي نه جوړېږي دشمني ډېر اسپاسې نه دشمني جوړه شي قتل و قتال جوړ شي بغض پیدا شي حسد پیدا شي مسلمان د مسلمان سره روانه پیدا شوه څومره ګناهونه ته جوړ شو. دا د راز حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام مبارک صحابي دی او چې کله پیغمبر علیہ السلام مبارک په مکه مکرمه حمله کوله نو دا قاعده چې خبره به د جنگ پټه ساتي نو نبی علیہ السلام مبارک خبره پټه ساتلې وه. دې صحابي حضرت حاتب یو خط ولیکه یو ښځې له یې ورکړه او دا به د مکې مشرکانو له ورکې دا ښځه د مکې وه او هغې کې ورته د نبي علیه السلام راز فاش کړی چې نبي علیه السلام در روان دي سره د ملګرو او په تاسو ای د مکې خلکو حمله کوي ځان تیار ساتئ. نو چې راز دې د دشمن ته پاش کړه دشمن خو بیا ځان تیاری کړ فورا الله ذوالجلال پیغمبر علیه السلام خبر صحابه کرام یې راوغوښتل حضرت علي حضرت زبیر حضرت مقداد رضی الله تعالی عنهم دې راوغوښتل ویې لاړ شئ روضه خاخ یو علاقه ده هلته به یو بوډۍ
اوزغلول غزه ته ورسېدل. کافي مزل واغی نه میله مزل د مدینه منورې. قافله روانه او پکې هم دقه خزره چې دی هغه شکل تو قتل شکل یو مغو چې نبی رسول الله مبارک ورته خو ترور یا خور دی خواش قافلین رو باسا تاسو یو خط ته غرق او دی ما سره خط کم وینه رو باسا سره نشته ما سره هغه سره چې ظاهری کم پندو کې منډو کې سامان هغه مول لټ پلټ کو خط سره پیدا نشو را روان شو چې لګون برابر شو. حضرت علی رضی الله عنه د خپل مرګرو ته وی مرګرو مونږ ته چې نبی علیہ السلام کوم صفت د کومه خزه خولې دي دا هغه د کنه ده هغه وی خزه خو مقل دغه چې هغه کوم مبارک شکل مو هغه مبارک چې مونږ ته کوم شکل خولو هغه شکل نو پیغمبر علیہ السلام دروغ خو نه وای معلومی ګدا چې دا ختم دې سره د مونږ ته ایران کړ زه چې ورشو بیا ورغل ترور ودرېګا خطر او باسه ما معي کتاب ما سره خط کړ تاسو خو زول ټولم وی پریدو دینا جامع دنو بس سما دی لټاو هغه د جامع نه است خو دباوي پکاو جامع در نو بس او سما دی لټاو او یا خطر او باسه تا ته سم نه وي ته خو موږ له خطر خدا پوښوا کدي خو موږ پریدینا نو هغه خط دا کمسه نه دا کمسه چې غوټه ور کوي د دې کمسه په دې غوټه کې دلته خط پاغه وختو کې پټ کړو او بیا کمسه شاته بڑا کې منډلې وا خلک جيبو نه لټای ا دې را چل کړو نو شاته غوټه کړي نه راغا بڑې نه هغه کمسه را وستله او کمسه هغه وخته چې اوس پر دغه کې خط پروتو راوي غشتو دي صحابه له ورک صحابه خط ځان سره کو نیخ پیغمبر علیه السلام له سن نو غلول راغ دغه څه وخت چې صحابه نورم ناشتي حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم ناشتي خط ورک چې خط اوس پر د وسدي پکې وی خط خو د حضرت حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه طرف نه دي چاته لیکل شوی دی د مکه مشرکان ته سدي پکې وی زمونږ د جنگ ټول راځي فاش کړي چې صحابه در روان دي عمل کوي یا حاتب ما هذا حاتب رضی الله عنه دا دې سکړي ته د مرګري صحابي او تا مشرکان ته زمونږ راز فاش کړي خط ته ولېګو او دا باغی منتدان تیار کې دنیا قبایل براو غواړي نو دا بلا مسلمانان شهیدان شي دا ستا بعد څه کړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ناس ته هغه خلک جلالو جذباتي چې وته مونږ وایو تیزو وی دا الله رسوله حکم راتاو کا چې دا سخت په دې تور وو انه قد خان الله ورسوله دا الله رسول سره ټګي وکړه ځکه مو خدای الله او د رسول په حکم حمله کو او دا الله او رسول به چې راز مفاش کوي او در اسپاش کوي دې سوکړل ما ته حکم کو چې سرته وام په دې تور او سره لاس کې نبی رسول الله مبارک وی حاتب الوای ولې دکړي او ته الله رسول زب خپل خبرو کوم کمی غلطه کړی نو چې تاسو حکم په مې جاری کا وی وای یو انسان چې څو مسله پیښه شي لګا خبرو مقور کول پکار وای وی خانو خبره داسې ده چې ستا چې څومره مرګري دي تاسو چې کوم مهاجرین مسلمانان دي د دې ټولو په مکه کې خپلوان دي د چا خور دالته واده ده د چا رور ډېر ویرونه دي د چا ماما دي د چا ترور ده خپل قومونه دي او زما په مکه مکرمه کې خپل قوم نشته د بار راغلي پکې اوسېږم التمه خپلوان دي سیوسو کسان بچی مې دي مال دولت مې دي نو زه یریږم چې تاسو په مکه حمله کوئ نو اسنه د مکه دا کافر زما پاغه بچو زما پاغه مال شروع نکي ما ته دا خپل مال او د بچو غم دي ستاده صحابه خو ال قوم شتا نو دا قوم په وجه د دوی مالونه بچ دي محفوظ دي او زما خو ال قوم نشته خو د بار راغلی په مکه کې اوسېږم نو زما بچی دي ال تکي ماشومان زمال تکي مال دي دولت مې دي نو زه په دې یریدم چې اسنه کته د حمله اراده وکي دا کافر زما بچو ته نقصان نه رسي دا کافر زما مال ته نقصان نه رسي نو مالک دا سوچو چې راهي او احسان په ورواړو او دا مې په لکه سوچو چې الله بس امداد کوي ته الله رسوله خو پاغي به زما یو احسان وروړي دا احسان په وجه به زما دا بچو زما دا خدي او زما دا مال خیال وساتي
وی دا دی ګوره د الله رسول ستا الله امداد وکړه زما خط ته واپس راغی او زمان په احسان ور واوړی ده اخذ به ورته الوي چې حاطب خط راکړی هغوی به را باندې دا ګمان وکړي چې دی جوړ زمونږ ملګری دی نو زما د مال او زما د بچو بالته حفاظت وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا تورې ته ګوتې کړې وی د الله رسول حکم وکړه چې دا سر ته به دې توره ووهم د ټګي کړی د راز یې فاش کړی دی. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل ای عمر ته نه خبر چې دا بدری دی بدر جنگ کې د شرکت کړی دی د بدر غازی دی او رب العالمین د بدر د مجاهدینو متعلق اعلان کړی دی برنه وته اعلان کړی دی اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم اے بدریینو د بدر مجاهدینو مسلمانانو چې سم خوخی کوي ما بخلې نو دا خو بدر کې شریک ته د متعلق الله اعلان کړی دی چې سم خوخی کوي ما بخ نو چې الله بخلې زموږ څه کار چې موږ پتول دي سټونه وو لیکن زمارون تنبیه پراله کن نبی علیہ السلام په خپشو صحابه خپشو چې راز دی ولې فاش کو دا خدای الله حکمت په دې کې او رب العالمین فیصله وا چې غراس فاش نشو د نیمه د نبی علیہ السلام په معجزه باندې او داغه په خبره خطر واپس شو. نو راس فاش کول دا خیانت ته راس فاش کول گناه کبیره ده د چا سره راز دی هغه په دې اړه کې سینه کې محفوظ ساتي دا باندې فاش کوي. خیانت بل څه شی ده ټګي کول ټګي او خیانت دې ته مجدما په غاړه کومه ذمہواری ده هغه ذمہواری پوره نه کړ د بادشاہ په غاړه چې کومه ذمہواری ده د گورنر په غاړه د وزیر اعلی په غاړه د وزیرانو په غاړه د منبرانو په غاړه کله قومي سملې دی او کله صوبې دی او کله ناظمان دی او کله کونسلران دي د کوم انسان په غاړه چې د عوامو د قوم کومه ذمہ داری پرته را دی به د خپل وس مطابق خپل ذمہواری پوره کوي او کله په هغه ذمہواری کې کوتاهی وکړه ګوره دام خیانت ګرځي او دام ګناه کبیره ده دیوم په خپل ذمہواری کې خیانت نه کوي. بادشاہ به د خپل رعیت سره خیانت ټګي نه کوي وزیر اعظم به د خپل رعیت سره نه کوي وزیر اعلی به نه کوي وزیران به نه کوي منبران به نه کوي چې دا چا کوم وسته په خپل کومه ذمہ داری ده هغه ذمہواری به پوره کوي که په هغه ذمہواری کې خیانت وکړو په هغه کې ټګي وکړه او په هغه کې دوکا وکړه د عوامو سره دې په خیانت کې راغی گناه کبیره وګټله پورا ګناهګار شو دام دوکا دام خیانت ته نن زبا خو اصل دې خوشاليږي لیکن دې پالل ډېر ګران کار دا حقیقت زما روزانه جګړه پسر نه تاسو برای وافتلین اخبارونو کې ودمو دا غوبلې بینه کله د وزیر اعلی سره او کله د وزیرانو سره او کله یو سره او کله بل سره زمنا غالب الله پنځ پاک اولم ان شاء الله که په سملې کې زمونږ یو وزیر مخکره ده کې او بل پیش کړ حالانکه موږ دې پابند یو چې وزیر بل پیش کینو د حکومت کم منبران دي ناغي بخامخاله وزیر دا قبل حمایت کوي فوټ باور کوي ما وینا مې مخالفت مې نه د مدرسو ته دې کې نقصان دی په دې بل کې دینی مدرسو ته او دینی مدرسې خو د پخوان آزاد را روان دي په دې پابندي لګول نه دي پکار دا قبل ما مخالفت کو چې څومره زمون د حکومت مرګرو ټوله مخالفت کو قبل بالکل ختم کو دا بنه هر مسله چې د الله په فضل زما خپل دا ګمان دي چې زما څومره واسطه نو د الله په فضل مخبل غاړه خلاصه ده الله پنځ ما ته څونه پوری معلومات بنده بني ان شاء الله او دارنګ هر ناظم لا هر کونسلر لا هر وزیر لا او بلکې وزیران نرونو یو نوکر دی د 5 سکیل دی او که 6 سکیل دی او که 7 سکیل دا د سکول استادان دي او که کلرکان دي او که بابوګان دي او که لیکچرران دي او که پروفیسوران دي او که د نور دفتر ملازمین دي دې ټول باندې یو امانت پروت دی هر چا سره امانت دی دی باندې کې خیانت نه کوي دا سره دا امانت ته چې ته بسار 8 بجې ډیوټي لځې او 2 بجې وستا چوټي کېږي دا تاسو سره امانت ته د ټول قوم ته چې کوم تنخواه دا یوازې د تورنګزو نه ده دا د کراچۍ نه تر خیبر پورې د ټولو مسلمانانو پیسې پکې شریکه ده نو که په دې کې د خیانت وکړي او ګنټلې چوټي وکړه غم خاده له پکې لاړ جنازو له پکې د قوم بچي داسې پرېښودل دام خیانت دی هر سړی پکې ګیر بابو دې هلته کې د بابوګیرت کار کوي تا ولې یو پیل یوړه چې دا راله وکړه
پیسو ته غاړه بنده کړې ده، سبا راشه بل ورځ راشه، په دفتر کې په کورسۍ کې نه کینی، کار نه کوي، دام خیانت دی. تګي وکړه مسلمانانو سره، دوکې وکړه، او دا غټ خیانت دی. غټ په دې وی چې دا تنخواه چې دی علي دا د یو کلي تنخواه نه علي، د یو قوم نه علي، د چا تنخواه دی پیسو کې د چي صدرونو کومې تنخواهګانې چې دا نوکرانو دا ملازمین اخلي، دا د ټولو مسلمانانو د پاکستاني سره پکې غاړه بنده شوه. نو خو برباد یو قسم په خدای، سوچ نشته بل. نو وایو خیانت دیته وای چې بس پر مال د سر چا کېښوده او هغې کې دې تګي وکړه، نه پتا چې دا حکومت کومه ذمواري پرته ده. که ته د 3,000 تنخواه نه وکړې، که د 4,000 تنخواه نه وکړې، که د 15,000 تنخواه نه وکړې، که ته د 10,000 د تنخواه نه وکړې، که ته د 20,000 د تنخواه نه وکړې، په تا د حکومت یو ذمداري پرته ده. په چا د افسرۍ ذمواري ده، په چا د بابوتوب ذمواري ده، په چا د سکول د استادۍ ذمواري ده، په چا باندې چپړاسیتوب ذمواري ده. ته به مالیتوب کې، ته به دا خیال ساتې هر انسان به په دې خپله ذموارۍ کې خیانت به نه کوي. که ویې کړه دوکه وکړه، ګناه کبیره وکړه، دې ته خیانت وایي. زما رونو د دې ګوره ډېر ځان ساتئ په دې، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا دین لمن لا امانت له، چې د کوم انسان په زړه کې امانت نی د دین نقصانی دی. او بل حدیث پاک کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د منافق 4 نښې دي. یو نښه پکې داره اذا اؤتمن خانه، چې دې کله امین مقرر کوي او کار دی ورته وسپاره، دی به په هغه کار کې خیانت او ټګي به پکې کوي. یو سړي سره که تا وعده وکړه چې دا کار به دله کوم، ذمهداري دې په ځان را واچوله او هغه وعده دې پوره نه کړه او هغه کار دې ونه کړه، دا هم ټګي او خیانت شو. بلکې وعده خلافي دې وکړه، هغه ځان له ګناه ده. ټګي دې وکړه، دا ځان له ګناه ده. خیانت دې وکړه، دا ځان له ګناه ده. نو په دې څیزونو کې لګوندې احتیاط پکار دی. په کوم انسان چې کومه ذمهداري ده، بس اعلان خبره ده، که چا سره راس کېښود، که پیسې سره کېښودې، که د حکومت تنخواهدارې، خو چې پتا کومه ذمهداري ده هغه خپله ډیوټي به سر ته رسې او پوره کوې به. او که ته خپله ډیوټي سر ته نه رسې، نه پوره کوې، کوه عبادتونه که نه لاس پورته کوه، چغې واوي، دوام نه قبلېږي، څه به قبوله شي؟ چې یو سړی په ډیوټۍ کې غل دی، ډیوټي نه کوي او په دې د ذمهداري پرته او تنخواه پې الې، دا خیانت نه شو؟ ټګي نه شوه؟ د ټول قوم سره دوکه نه شوه؟ د ټول قوم خیانت نه شو؟ حرام خوراک نه شو؟ تا دعا به څه قبوله شي؟ نو رب العالمین دې موږ د خیانت او د ټګۍ نه محفوظ وساتي. دعا وکړئ الله تعالی موږ د خیانت نه محفوظ کړي، ټګۍ نه محفوظ کړي، دوکې نه محفوظ کړي. غاړه مزاده وساتئ، د بندېدو د غاړې نه الله تعالی محفوظ کړي. حضرت حسن کله پیدا شوی دی؟ حاجی صاحب نه پس دی بادشاہ شو. دی د هجرت په 3 کال چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو په 3 کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو.